سلامونه، نیکی هیلې او ښې چارې. قدرمنو لیدونکو، تیمورشاه کمال یم. شاعر او کتاب خپرونه ده. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پیاوړي لیکوال دغه ادبي سلسله پیل کړې او تاسو یې هم را سره بدرګه کوئ. ستاسو د ټولو لیدونکو پیاوړي لیکوال او په خاصه توګه زه تیمورشاه کمال او پروفیسر فیض شهزاد صاحب او عبدالمالک کلمیار صاحب، طاهر لیوال صاحب، ستاسو د ټولو یو جهان مننه کوو چې زموږ دغه ادبي زیار را سره ستایاست او را سره ګورئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دغه سلسله به هم دغسې دوامداره ساتو او تاسو به هم د موږ سره په دې سلسله کې خپله ونډه اخلئ او په شاعر او کتاب کې به مخ ته زموږ خپرونې شعروي چې داسې به د پښتو ادب خدمت هم مخ ته ځي، پښتو ژبه به وده هم کوي او هغه خلکو ته چې کوم د سهیلي پښتونخوا قدرمن لیکوال او شاعران کتابونه یې چاپ کړي دي او زموږ ولس د هغه کتابو څخه بلد نه دی، نو پیاوړي لیکوال دغه هڅه پیل کړې ده چې دغه سلسله مخ ته دوامداره وساتي. د سهیلي پښتونخوا په خاصه توګه او د خیبر پښتونخوا هم لیکوالو شاعرانو ته موږ ځای ورکوو چې موږ ته خپل کتابونه راواستوي. موږ به د دوی د کتاب تعارفي خپرونه کوو. د ټولو لیکوالو او هغه شاعرانو څخه دا هیله کوو چې دوی کتابونه چاپ کړي وي او خلکو ته نه وي معلوم، نو تاسو خپل کتابونه که نثري وي که شعري وي هغه پیاوړي لیکوال ته راواستوئ. موږ به یې په دا خپرونه کې ولیدونکو ته وړاندې کړو. زموږ پته ډېره اسانه ده، کمال ګیس کمپنۍ پښین، او پر پیج باندې چې کوم لمبر د طاهر لیوال صاحب موجود دی، پر دغه لمبر باندې تاسو رابطه او تماس هم نیولی سئ او د موږ سره خپلې رایې هم شریکولی سئ. تاسو زموږ ویډیوګانې مخ ته شیروئ او موږ به تاسو ته خوندور نثري او شعري کتابونه ډالۍ کوو. نن چې موږ د کم کتاب انتخاب کړی دی، دا د یو ډیر قدرمن او د ډیر خوندور لیکوال او شاعر یوه نثري ډالۍ ده چې پښتو ادب ته یې ډالۍ کړې ده، د زمزم تنده. قدرمنو لیدونکو، دغه کتاب ښاغلي ډاکټر لیاقت تابان صاحب چې د حج مقدسه فریضه یې ترسره کړې ده. څه وخت چې ډاکټر لیاقت تابان صاحب د خپل پلارني ټاټوبي څخه تر مقدس اجازه پورې رسېدی، نو د قدم قدم د لمحې لمحې هغه ټول احوال یې د حج په دې کتاب کې رانغښتي دي او دې کتاب ته یې نوم ورکړی دی د زمزم تنده. دغه کتاب د حج ټول اوقاف، د حج ټول معلومات او د حج د هر زیارت سفري رویداد په دې کتاب کې موجود دی. که کله هم تاسو زړه وغوښت چې د حج په باره کې معلومات حاصل کو او د لارې لپاره چې کم خنډونه او مشکلات مخ ته راځي د هغه خنډو سره بلد سئ او کم اسانیانې چې ډاکټر لیاقت تابان صاحب په دې کتاب کې وړاندې کړي دي، دغه کتاب تاسو ولولئ. موږ به یې تاسو ته بشپړه معلومات درکو چې دا کتاب تاسو چیرې ترلاسه کولی سئ. د کتاب پیژنګلو څه داسې ده، د کتاب نوم دی د زمزم تنده. سفرنامه لیکوال ډاکټر لیاقت تابان صاحب، د چاپ کال سپټمبر 2014، 1493 لمریز کال. خپرونکی ملګري لیکوال کوټه، کمپوزر محمد شفیق رحماني، د پښتۍ طرحه راجا رسام او د چاپ شمیر 500 او بیه 250 کالداري او درکونه د کتاب د ترلاسه کولو درکونه دي. صحاف نشریاتي مؤسسه کاسي روډ کوټه، دانش کتابتون کیسهخوانۍ بازار پېښور، افغان کرتاسیه او کتاب پلورنځی کندهار. د تماس لپاره
پر دغه نمره باندې رابطه کولی سئ 48 10 8 116. دغه کتاب قدرمنو لیدونکو 315 مخه لري. په دا کتاب کې خوندور معلومات د حج په هکله باندې د حج سفري رویداد دی او په دا کتاب باندې ډیر زیار ختلی دی. هسې خو لیاقت تابان صاحب بېشمېره کتابونه لیکلي دي. د موسیقي د معلوماتو په هکله یم کتاب سته، شعري ټولګې او نور کتابونه هم ادبي لري، خو د هغوی نومونه به موږ تاسو ته په اخر کې وړاندې کړو. تر ټولو لومړی زه راځمه د زمزم تندې په هکله د ډاکټر تابان صاحب پر کتاب باندې فیض شهزاد صاحب ته چې دی خپل نظر وړاندې کړي. یو جهان مننه تیمورشاه کمال صاحب، عبدالمالک قلمیار صاحب او طایب یوار صاحب. د زمزم تنده د طب د دنیا معروفه ډاکټر، مستند ډاکټر لیاقت تابان، لکه څنګه چې د طب په دنیا کې خپل یو نوم لري، یو شناخت لري، یو مقام لري، دا رنګه په ادب کې دغسې مقام دی. او د ده ډېر تخلیقات، ډېر کتابونه د ناولو په شکل کې سته، د موازنې په شکل کې سته، د سفرنامو په شکل کې سته چې دا یې پښتو ادب ته ورکړي دي او وربېکي. او هر کتاب یې مستند کتاب دی. لکه د ده یو مشهوره معروفه ناول چې دی زورېدلي سره یو سلو، پښتو ادب یې کم چې کم دی نه داسې راپورته کوي. او تازه اوس یو ناول راغلی دی چې د افغان چې کوم دا ناولین دی، دا ناولین یې یو داسې عکاسي کړې ده. خبره ما دا کوله چې ډاکټر لیاقت تابان صاحب چې دی لکه د طب په دنیا کې چې د هېڅ تعارف محتاج نه دی، داسې په ادبي دنیا کې، په ادبي حلقو کې د هېڅ غیر رسمي تعارف محتاج نه دی. نه ځکه چې فنکاران، ادیبان، شاعران چې کومې دي هغه د خپلو مستندو تخلیقاتو په حواله پېژني او سیاسي دنیا یې د خپل ژور فکر په حواله پېژني او د طب دنیا چې کومه نه د خپل یو معیار په حواله پېژني. دا د زمزم تنده چې کومه ده د ډېرې سفرنامې دي نه، دا سفرنامه ده نه، او داسې سفرنامه ده چې د هر ځای داسې عکاسي کړې ده چې سړی په ویونکو کښېني نه چې درسو یې ختم کړی نه وي تر هغه پورته کېږي نه، ځکه چې د ده قلم داسې کې روان دی نه، او داسې کښني کښني جزئیات چې یو شی کله هغه کیمرامین دا یو شی نه پټ ډېرې باریکۍ تر خپل نظر لاندې راوستلي دي. او بیا د ډېر زبردست تجزیه کړې ده. او بله خبره زه دا وکړم چې سفرنامه په ادب دنیا کې نه دا یو په اصناف ادب کې یو بېل مقام لري، یو جلا مقام لري. او بیا د ډاکټر صاحب بیا زموږ د سیمې او زموږ د دې خاورې نه بلکې زه دا ووایم چې ډېر کومو خلکو چې کومې دي نه چې زما د دې سیمې چې ما ته رامعلوم دي شاعر نورې لیکلي یې نه، په دې کې سفرنامې چې کومې دي ارواښاد افضل شوق صاحب چې و د هغه څو سفرنامې وې، او یوه سفرنامه چې کوم ما ته رامعلوم ده یعقوب شاه غرشین صاحب چې زموږ د پښین دی هغه لیکلې د جاپان ټوکیو دا ده نه. او د هغه رنګه پروفیسر نصیب الله سیماب صاحب چې کوم دی کابل ته مه وایي چې ړنګ سلو، او خو ډېر توجه او وخت چې سفرنامو ته ورکړی دی زما نږدې هغه لکه افضل شوق چې دی دا رنګه ډاکټر لیاقت تابان دی. او دا سفرنامه چې کومه ده نه دا صرف رویداد نه وي نه، دا د یوې سیمې دغه خلکو رجحانات، دغه خلکو چې تاریخي معلومات هلته چې تاریخي مقامات راځي، بیا په هغې کې د ده خپل تاثرات چې کوم دي نه، نو درکه
ما ده چې د ډاکټر لیاقت تابان صاحب خبره ده د ته قلم ډېر زورور دی نه او په پښتو ادب کې ډېر نوم دی نه موږ داسې بدنصیبه قام یو نه یو داسې بدنصیبه څوک یو نه چې د نور په ستورو کې زغلو په خپلو لمرو کې مې سترګې برېښي ډاکټر تابان چې کوم دی هغه یو معتبره نوم دی په پښتو ادب کې هم شاعر دی هم سفرنامې لیکي نه بلکې د اعظم خان شیدا او د عنان بارګزي چې کوم دی نه د دې تقابلي جایزه موازنه یې سره قصیده چې دی نثرنګاره خو دی ناولنګاره دی شاعر دی بهترین بلکې کمال صاحب شاید ته د تا اورېدلي نه ما سره خو یې په ټي وي کې ډېرې مشاعرې کړي زه اریان و دې ته یم دا د ده د سایلایتو څخه یو پر څوک دی یو ډک څوک دی هلته د طب دنیا ده دلته د ادب دنیا ده یارانې بیا بې مثاله دي ناستې ولاړې دي د دې باوجود د ادب ته وخت ورکول او بیا دا ډېر ګران کار دی ژوند د مصروفیاتو بیا د ډاکټر چې کوم څومره مصروفیات یې که نه د ژوند و بیا و ادب ته دومره وخت ایستل او بیا دومره ژور معلومات پکې حاصلول بیا دومره لوی تجزیه پکې کول یعنی زه ورته اریان یم آفرین ورته وایم نه یعنی بیا یې هر تخلیق چې دی هغه مستند تخلیق دی او داسې تخلیق یې دی چې هغه د نن حواله هم دي معتبر حواله ده د سبا هم معتبر حواله ده نه یعنی په دغه سیمه کې نه ډاکټر لیاقت تابان صاحب چې کوم نوم دی د ادب په حواله د طب د دنیا په حواله او د مقام په حواله ډېر کوم خلکو ته داسې ونصیب وي نه الله دې د ده په قلم کې نور زور راولي خدای دې وکړي چې دی د ادب د دنیا نور خدمت وکړي نه مختصرا بیا زه دغه ریپیټیشن کوم بېرته دوباره دا وایم نه چې دا ژوندی لیکوال دی او داسې لیکوال دی چې و هر شي ته پام دی اوس ګور د موسیقي د دنیا چې کوم رمز دی باقاعده کتاب لیکلی د ده د خپل یعنی په دغه کې داسې ریسرچ یې کړی دی نه چې هغه ستا چا پروت دی نه ناول دی لیکي تنقید دی لیکي بلکې یو تراز موقع هم ورته وایم شاعر هم دی او د طب د دنیا هم دی چې هر کتاب یې راواخلې نه دا بل کتاب چې کوم دی نه تر هغه معتبر حواله لري نه نو زما د ټولو خبرو مقصد دا دی نه چې خدای دې ډاکټر لیاقت تابان صاحب راته ژوندی لري او بیا په ادبي غونډو کې تاسو وینئ نه په څومره پراختیا سره په پراخ نظر سره دی چې کوم دی په هغه کې خپل شرکت کوي او زه په خبر یم چې د څومرې خلکو باندې د په څومرې داسې څه تر دغه زه خبره وکړم چې مینهناک انسان نه سره سره د ډېرو هړو انسانانو دپاره چې کوم دی نه هغه هم دی طبیب دی نه تاسو پوه د مرستې سبب دی یارانه کې چې کومه دی یارانه یې مثالي ده نه لیک یې مثالي دی تخلیق یې مثالي دی حواله یې معتبره ده د ده څخه ډېر امیدونه په دې موږ لرو نه چې د ده لومړی اولنۍ لیکنې چې اولنۍ کتابونه چې رالو هغه د ادب په دنیا کې یو آواز سو یو شور سو یو سند یې پیدا کړي او اوس چې کوم دی نه د ده علم چې کوم دی د ده مطالعه چې کومه ده د ده تجربه چې کومه ده هغه بیخي وسیع ده نه یعنې چې زه هر څو پر وګایږم نه زما خو دغه خیال و چې موږ به دا پروګرام ته د ډاکټر صاحب یو ناول راوړو انشاءالله هغه به هم راوړو په هغه به وګایږو چونکې دا سفرنامه ده نه او د سفرنامې چې کوم دی دا په ادب کې نه خپل یو بیل مقام دی دنیا ادب داسې ژبه نشته داسې ادب نشته چې په هغه کې د سفرنامې نه وي سفرنامه چې ده د ژوند په دې کتاب کې چې شهزاد صاحب د کوم معلومات را یو ځای کړي دي دا باقاعده که یو سړی دا کتاب مطالعه کړي و ده ته به حج کول دومره اسانه سي عمره کول به دومره اسانه سي لکه دی چې په خپله څو واره تللی وي ولې ده په قدم قدم هغه څه دومره په اسانه راژباړلي دي دومره په اسانه یې راایستلي دي چې عام سړی په دې باندې ډېر ښه ځان پوهولی سي دی د دوو لارو ډاکټر دی
اسم انساني ډاکټر دی او ډاکټر چې د مریض مرض معلوموي سي نه دغه و مرض ته رسېدلی سي ټول مسلمانانو بالکل روحاني علاج کړی دی هغه او بیا د ادب په دنیا کې نه د غونګې ورته زیرک دی د غونګې ورته ویش دی د غونګې ورته وسیع نظر لري دی په نفسیات هم پوهېږي په جذبات هم پوهېږي چونکې دی لیکوال دی نه او لیکوال چې کوم دی هغه کله ادب چې دی هغه د ژوند تفسیر دی نه او د ژوند ترجماني کوي نه 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 نو دا رنګه دغه ادب څوک تخلیق کوي خو نو لیکوال یې تخلیق کوي نه نو دی ژوندی لیکوال دی ما تا ته وویلې چې دی دنیا کې ګړندی دی په د خپل قلم کې په د خپلو تخلیقاتو کې نه چې دی د هر لیک هر که ناول دی که تنقیق دی که تحقیق دی که موازنه ده که سفرنامه ده نه یعنې د څومره د نور بله څومره شیان وي نه چې دا وخت زما په ذهن کې نه راځي نو یو داسې تخلیقکار چې وي نه داسې قلمکار چې دا د یو قام د یو ټولنې د یو معاشرې چې کوم دی هغه قیمتي سرمایه وي نه دا ډېر ګټور وي نه او دا ته راز خلک چې په ټولنه کې راسي او داسې قلمکار چې پیدا سي او داسې د ژوندي ضمیر قلمکار چې پیدا سي نه هغه ادب به مخته ځي زما پښتو یې پر دنیا وپېژندله زما ادب یې د دنیا ورسوئ پر دې به امپیل کیږي پر دې پی ایچ ډي کیږي د دې چې کوم دي ترجمې کیږي د یوه ډاکټر لیاقت تابان د لارې داسې د هر لیکوال د لارې چې دا ستا پښتو ژبه ستا پښتو ادب چې دی و دنیا ته معرفي کیږي نو کماله زما د غومرې خبره ده نه په بل نشیز کې به بیا داسې کوشش وکړو نه چې د ده هغه تخلیق خصوصا چې د اوس دا تازه چې کوم ناول راغلی دی نه دغه په دا خونریزه چې کوم ناورین روان دی نه د پښتنو وینه چې ارزانه ده د پښتنو هغه وقار و عظمت و شان و شوکت چې نن د کوم شي سره مخامخ دی دا ټول عکاسي د په دغه نوي ناول کې کړې ده او دا د ویلو وړ دی دا د کتلو وړ دی دا ترلاسه کولو وړ دی الله دې ډاکټر لیاقت تابان قدرمنو لیدونکو له تاسو څخه هم دا هیله لرو چې د زمزم تنده ترلاسه کړئ او دغه د ډاکټر لیاقت تابان صاحب سفري رویداد او سفرنامه ووایاست تاسو ته به د حج او د عمرې ټول آداب زیارتونه د هغوی تعریف او د هغوی له تګ راتګ د دې چې کومې اسانیانې او کومې سختۍ د بیان کړي دي پر هغه باندې به تاسو ډېر خوند واخلئ او تاسو ته به د حج او د عمرې سفر ډېر اسانه سي نو کله هم چې وخت پیدا کړئ دا کتاب ضرور مطالعه کړئ او ځان ته خپل معلومات حاصل کړئ د پښتو خدمت هم وکړئ نو زه د دې کتاب په اخر کې تیمورشاه کمال فیض شهزاد صاحب عبدالمالک کلمیار طاهر لیوال ډاکټر لیاقت تابان د کتاب سره سره د بل کتاب په هیله یو چې په بله خپرونه کې د بل کتاب هم تاسو ته معرفي کو زموږ ستړی پښتون را سره بدرګه کوي او زموږ ویډیوګانې شیروئ ملګرو موږ به تاسو ته هر اتوار یو کتاب شاعر او کتاب او نثري او شعري کتابونه وړاندې کوو تاسو یې ګورئ ستاسو په معلومات کې به هم اضافه کیږي د سویلي پښتونخوا لیکوال او شاعران به هم پیژنئ او داسې به د نوو کتابو تعارف هم تاسو سره کوو یو جهان مننه ژوندي اوسئ الله مو تل کامیاب لره